فرمایي چې د عام انسانیت سترګې یو خوا نظر لري او د محمد مصطفی سترګو به څلور اړخ ته نظر لرلو څلور اړخ کیف کې څومره فرق راغی کم کې هغه هم دوه دي ستا هم دوه مثلیت کمی مراد دی زه ستاسو غوندې بشر یم او چې وایي تاسو ما غوندې نه یې کیفیت کې فرق دی هغه سترګې هر اړخ ته نظر لري دا سترګې یو اړخ ته نظر لري د عام انسانیت د آدم علیه السلام نه تا روز قیامت د هیچ چا سترګې په دنیا کې د الله رب ذوالجلال د دیدار قابل نه دي لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار د الله درک نظر نشي کولی او د ابي هريره او د انس ابن مالک او د حسن بصري د دې دریواړو دا مسلک دی چې د معراج په شپه رحمت للعالمین د الله دیدار کړي برأس العين د سر په سترګو باندې کړي اختلاف بوي پکې بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا عبداللہ بن مسعود وی دا رؤیت د جبرائیل علیہ السلام شوی دی زمانه د صحابهونو مسله مختلفه ده چې مبارک د الله دیدارو کوي نه که خو ابو هریره انس ابن مالک وایي چې کړی دی په سر سترګو یې کړی دی بیا حسن بصري امام نووي رحمه الله منهاج کې قول نقلی وی زه په قسم سره دا ویلی شم چې محمد مصطفی د الله دیدار د معراج په شپه په سر سترګو باندې کړی نو قسم د تاکید د پاره وی چې ماته دا خبره منسوسی را رسیدلې یعنی دا د غیب خبره وه د غیب خبره ځونی وي چې نس نه وی په دې کې د قسم پې نشو خوړل نو دا فرق دی چې سترګې خو دوه دي د کم په لحاظ بشر دی دوه سترګې لري خو د کیف په لحاظ بیا داسې ونه وایي چې ما غوندې دی قبرونو نظر یې لګېدلی دی جهنم یې کتلی دی جنت یې کتلی دی اسمانونو کې نظر بحرونو حیوانات د ځمکې حیوانات دا ټولې کتلي قیامته پورې څومره فتنې را روانې وي د فتنې مشر څوک دی د چا نه را پیدا کېږي بیا به څه کېږي څومره خلک به مري ورکې څه به راځي څه به راځي څه به راځي پل د صراط باندې به خلک په څه حال تېرېږي څه به پرېوځي چا نه به غوښې تلي وي څوک په څه شکل څوک په کوناټو څخېږي آخر مبارک فرمایي هغه آخري امت پیژنم چې په کوناټو به څخېږي او د پل صراط نه به د جنت په خوا باندې ځي وي هغه هم زه پیژنم چې څوک دا د کیفیت فرق دی ګوري غوږونه مبارک مثلکم تاسو غوندې هم دوه غوږونه ستاسو هم دي د رسول الله مبارک دوه غوږونه انکم لستم کمثلی تاسو ما غوندې نه یې مبارک فرمایي مثلیت کیفي نفي کوي هغه غوږونو کې چې کم کمال دی بیا د عام انسانیت په غوږ کې هغه کمال نشته د معجم صغیر د طبراني حدیث دی مبارک د میمونی بیبي په نمبر کې و تهجد ته پاسې د متوضع غسل خانې ته لاړه او داسې کو د اوداسه په منځ کې وایي لبیک 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 نصرت 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 امداد به دې وشي امداد به دې وشي حاضر یم خدمت کې بی میمونه رضی الله عنها ورته فرمایي چا سره دې خبرې کولې څوک خو نه وی ذلک راجز بني کعب یستصرخني د بني کعب د قبیلې مسافر روانو په شعر کې ما ته د فریاد چغې ووهلې ما د دې ځای نه د هغه سره امداد وکړه بني کعب قبیله طائف سره قریبه وه د دې او د هغې په منځ کې په سلو کیلومتره فاصله وه هغه په ډاک کې روان دی نیمه شپه ده راجز دی راجز او ارتجاز د پردي شعر ترنم ته وایي هغه په شعر کې زنګاوي ځان سره کوي او محمد مصطفی ته فریاد کوي محمد عربي مدینه منوره کې هغه ته جواب ورکوي د غوږونو کمال کیفیت کې فرق دی ګوري دا موږ نه وایو چې دا طاقت خپل دی الله ورکړی دی غوږونو مبارکو ستا دا غوږ چې هغه ځینه د اواز کینچ کوي او د کوڼ غوږ یې نه کینچ کوي دا تا ته طاقت چا درکړی خو تا ته هم الله درکړی که کم چې کوڼ دی دا د هغه عیب دی کم چې اوري دا د هغه وصف دی
رحمت للعالمین ته کدغه کار معجزه ده الله ورکړي موږ نه وایو چې د خپله ده طاقت او تاثیر حقیقي د خالق لا یزال دی خو د دوی مبارکو بهترین وصف دی ده که ورکړي الله ده وصف د ده دی مدینه منوره کې بی بی ام سلمہ فرمایي په زمان نمبر کې مبارک وو چې په کمره کې دنه یو आवाज راځي یا رسول الله یا رسول اذا هاتف يهتف یا رسول الله یا رسول الله غائب نه یو आवाज راځي سړی نه معلومیږي چغې وهي یا رسول الله یا رسول الله مبارک کمرې نه برنډې ته راغی بیا आवाज راځي بهر ته پسې ووت او داسې روان دی روان بانډو ته لاړو بانډې 4 میله کې د مدینې منورې نه لرې وي 4 میله پورې आवाز څنګه رسېږي د دومره بعید نه مبارک आवाज اوري هلته ځي ګوري یوه سویه ده بدوي ښکار کړې ده او خپله اوده دی دا یې د ونې پورې تړلې ده یا رسول الله ان هذا الاعراب قد صادني انفا اے د الله حبیبا دغې بدوي لږ مخکې ښکار کړم وان لي خشفین فی هذا الجبل یقینا زما د غره کې 2 بچي دي نه مې حلالوي چې آرام شم نه مې پرېږدي چې سینه ورکم یا رسول الله ستاسو مضافاتو باندې تېرېدم آواز مې تاسو ته وکړم هغه هم په دې پوه وه چې مبارک رحمت للعالمین دی او دا هم په عالم کې داخله وه مبارک ورته فرمایي زه خو به ستا ضمانت وکړم خو که خوشې دي کومه سینه چې بیا رانه شي وی ان لم آت لک عذبني الله عذاب العشار یا رسول الله که درته رانغلم الله دې ستا په امت کې د هغه پاټکیانو عذاب راکړي چې سرکار نه دي مقرر کړي او د خلکو نه پیسې اخلي دا د سخت عذاب مبارک هغه خوشي کړه بدوي اوده دی ورته کېناسته ضامن څومره مشفق په یو حیوان باندې څومره شفقت د وخت امیر المؤمنین د وخت خلیفه په زرګونو لکونو بوجونه یې په ولو باندې دي څومره بوج دی پې هغه ټول شاته کوي خو د یو مخلوق په حیث چې په عالم کې داخله ده او د رحمت د عالم دی راضي د هغې ضامن جوړېږي هغه لاړه خپلو بچو ته یې سینه ورکړه او ډېر په منډه بیا راورسېده په دې وخت کې بدوي را بیداره شو چې را بیداره شه مبارک دا سویه تړله بدوي ورته وایي ستا ورته ضرورت دی مبارک فرمایي او ضرورت مې دی وی دا ستا شو مبارک داسې لاسونو کې اوچته کړي څومره بختوره سویه وه چې د رحمت للعالمین برکتي لاسونه پې ولګېدل او بیا یې داسې خوشې کړه ویزا ما خوشې کړې ازاده مې کړه فإذا هي تضرب برجليه على الأرض وتنادي وتقول وتهرول أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله دې د مستۍ نه ټوپونه جوړ کړل او منډې واخیستې او په جګ آواز یې دا الفاظ ویل چې ګوایي کوم چې ته د الله رښتینی رسول یې غوږونه هم زمونږ په شان دوه دي هم مثل خو د کیف په لحاظ دغه فرق دی چې د دومره بعید نه آواز دا شان د مبارک ټول اندامونه دي دا ما مثال درک ټول اندامونه داسې که خپې مبارکې د هغې کې چې کم طاقت دی د عام انسانیت هغه نشته که لاسونه دي مبارک په منبر ناست دی او لاس یې کوز کړی دی صحابه ورته وایي جنت کې د انګور یو غونچه وه هغه مې راخسته درته خو بیا مې وویل چې د جنت میوې نه فاني کېږي او دنیا فاني ده بېرته مې پرېښوده اوس د مدینې منورې د منبر نه جنت چې علما وایي چې د اوم اسمان نه هم جنت بره دی نو دا لاس څنګه رسېږي او د جنت غونچه څنګه راشلی لاسونه هم دوه شو هم مثله د کم په لحاظ خو د کیف په لحاظ انکم لستم کمثلي مبارک وایي تاسو ما غوندې نه یې هغې کې بیا داسې طاقت الله تعالی اچولی دی چې جنت نه د انګورې غونچې راشلولی شي خپې مبارکو کې الله هغه طاقت اچولی چې د تبوک په میدان کې یو ځل د نور رڼا عجیبه وه